اس آیت الکرسی متعلق نبی علیہ السلام فرمائی کہ د شپې کم انسان آیت الکرسی تلاوت وکړ تر سحر پورې یو خو به شیطان نه در نږدې کېږي. یوه شوه. دویم چې کوم سړی آیت الکرسی تلاوت کی او په ځان یې چوف کی، په دې خپل کور یې چوف کی، د ده کور د ده ګاونډیانو کورونه دا به خدای پاک ټول د ډاکې او د غل غدونه محفوظ ساتي. دریم نبی علیہ السلام فرمائی چې یو کم سړی آیت الکرسی تلاوت وکړي او په ځان باندې چوف کی، بعضی بیماری داسې دي چې هغه د شیطان د ټونګې نه پیدا کېږي، شیطان څنګه ټونګه ورکړي، دا بعضې د لیونتوب بیماری دي، بعضې هغه بیماری به درته نه رانږدې کېږي. او څلورم حدیث درته ووایم، نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د شپې د آیت الکرسی تلاوت کوي تر سحره پورې الله وایي زه د ده لپاره کافي یم. څو خبرې شو؟ یو شیطان به درته نه نږدې کېږي، هغه بیماری به نه راځي چې کوم د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي، د غل غدونه به محفوظې، او څلورم الله وایي زه درله کافي یم. نو چې خدای پاک د چا دپاره کافي وي د هغه غم د څه شو؟ دا د آیت الکرسی فضیلت دی. یو قرآن حکیم کې لږ اوږد غوندې آیت دی او دا یاد کې د خپلو امامانو نه او علماو نه دروازې یو یو ټکي یادوی، که کم په قرآن پیږي هغه هم یاد کې او که کم پې نه پوهېږي نو هغه هم یاد کې. یو یو ټکي د استاد نه یادوه که نه، څومره ګرانه خبره نه ده. سلسله په تسبو باندې اړوه یو یو ټکي دروازې، یو 10 ورځې کې به یاد کې او 20 ورځې کې به یاد کې، دومره فایده ده پکې. نو خبره دا ده چې دا د قرآن حکیم فضیلت دی، د قرآن حکیم بهتری ده، او قرآن کې چې کم خوند او کم لذت دی، قسم دی که د دنیا په یو کلام او په یو خبره کې دومره خوند دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مکې مکرمې نه بار روان دی، د کافرو د لاسه تنګ شو چې روانو، یو کافر ولا مخې له ورغی. ابوبکر څه کوي؟ یاره وی د خپل قوم مې نه پرېږدي، تنګ شوم، زم د دې مکې مکرمې نه چې ته هجرت کوم بل خوا ځم. هغه کافر د مټه ونیو، ستا غوندې نیک سړی، ستا غوندې حیادار او با اخلاقه سړی ابه زمونږ د وطن نه ځي، هېڅ چرې به نه ځي، راځه. لوی کافرو د مکې مکرمې یو ملک و، د مټه یې ونیو ریوسته، وی راځه. چې راوست مکه مکرمه کې د بیت الله خوا کې ابوبکر د لاس نه نیولې دی او اعلان یې وکړ، وی دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه لما د اوس نه امان ورکړ، د ده به هېڅ څوک هم غږ نه کوي. لکه اوس چې په دې قبایلي علاقو کې یو ملک چاله امن ورکړي هغه ته بیا څوک غږ نه شي کولی، وی دی ما امن ورکړ، څوک به ورته کش نه کوي. کافر ورته وایي چې مونږ خو به ده ته غږ نه کوو، خو یو شرط به پې جي لګوو. شرط دا دی چې دی به د قرآن دا تلاوت چې دی کوم کوي دا به د خپل کور پټ کوي، بار به نه کوي، ځکه چې دی بار د خلکو مخکې تلاوت کوي. او احادیثو کې راځي چې حضرت ابوبکر صدیق په تلاوت کو نو جړل به، او چې چا به اورېده هغه به مو سره جړل، داسې اواز خدای ورکړی. نو دی جاري ورسره تلاوت کوي، زمونږ بچي ورته راغونډي، زمونږ ښځې ورته ولاړي، زمونږ ماشومان ولاړي، مونږ یېرېږو چې هسې نه زمونږ دا ښځې او بچي مسلمانان نه شي. نو دی پوهې که چې دی به تلاوت په کور کې دننه کوي، بار به نه کوي. هغه کافر په شرط لګوي ابوبکر ما خو په خپل امان کې داخل کړې، څوک به درته کشم نه کوي، خو ته به د خپل مونځ او د قرآن د تلاوت به کور کې دننه کوي، بار به نه کوي. وی ښه صاحب څو ورځې هغه تلاوت به په خپل کور کې دننه کو، بیا راووت د دروازې مخې ته ځان لیوره کوټ جومات جوړ کړ، چبوتره غوندې وه، هغې کې بیا ودرېده او د قرآن تلاوت به یې کو، مونځ به یې کو، تلاوت به یې پکې په زوره کو. کافر ورلل هغه ملک ته وی ملک صاحب وی تا هغه سړي له امان ورکړو خو هغه خلاف ورزي وکړه، مونږ پې دا شرط لګولی و چې دی به دا تلاوت په کور کې دننه کوي، خو بیا بار راووته. یا خو داسې کار وکړه به د پابندي ولګوه چې دی بار نه راوځي، ځکه زمونږ دا ټولې ښځې او بچي ورته راغونډ شي نو مونږ یېرېږو چې دا به مسلمانان شي، او یا ته د خپل امان واپس واله نو بیا دې بار مونږ نه تلاوت وکړي، مونږ پېښه او دی پېښه. هغه ملک صاحب هغه کافر ورغی حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته وی داسې کار دی ابوبکر تا د خپل شرط خلاف ورزي وکړه، تا ته ما نه ویلي چې ته به کور تلاوت کې، تا بار ولې بیا شروع وکړه، ټول ماشومان او ښځې درته راغونډي در سره جاړي،
دا مهرباني وکړه چې یا خو ما ته خپل امان واپس کا ته پیش او بیا چې څوک دې سر سکی کوي با او یاد کور کې دن خپل تلاوت کوه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه صحابه له خدای پاک عجیب ایمان ورکړو او ورته سوي ویره د قران د تلاوت ته دا ما خپل خو خروم دلته به کو خپکیګه ما او تا ته خپل امان در واپس کا ما له خدای او د رسول امان کافی دی بس دا الله او د رسول امان کافی دی. نو بیا به ولاړو د خپل دروازې مخه ته او د قران حکیم تلاوت به کو. جناب احادیثو کې راځي چې یو ګڼ شمیر د غټو کافرانو خدای د حضرت ابوبکر د تلاوت توجه مسلمانان کړل. مدینه منوره ته پیغمبر علیہ السلام ته هجرت نو کړي نو صحابه کرام یې لګلیو په خپل اعلانو تله ناغه کې او نابینا صحابي حضرت عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه ولېګه سره نور صحابانو په مدینه منوره کې او انصاریو صحابي اسعد ابن زراره رضی الله عنه داغه په کور کې دی راشو. د مدینه منوره انصار میټینګ وکړ ویرا دا د مکه مکرمه نه یو څو کسان راغلي دي او دلته کې زمونږ دین ختم کا لګای زمونږ د پلان نه کډور دین ختم کا دا سمول پکار دي. میټینګ نه شروع د ډېر کسان پکې ناس دي. یو صحابي را پاسې د ما چې مخکې نوم درته واغشت دغه وخت لري کافرو اسید ابن حذیر رضی الله عنه دوی دا شکار دی چې اسعد ابن زراره زما دوست دی او زبا ورشم زبا پیکم غږ ورته مه کوئ زما دوست دی زبا پیکم چې دا کسان وشړه دا مسلمانان او که زما خبره ونه منله نو بیا به ورسره ګورو. هغې ډېره ښه ده زه ورشه مجلس ناست ډېر ګڼ کسان د مدینې منورې ناست دي. دا اسید ابن حذیر رضی الله عنه ورغی چې ورغی دروازې وډبوله اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته ووت اسعد ته خو زما دوست دی زما هم د سره ډېره مینه ده او ستا هم را سره ډېره مینه ده خو زه یاره یو خبرې له راغلی یم تا یو څو کسان د مکې راوستي او په دې خپل کور کې دېره کړي دي او زمونږ د ډېرو خلکو د کلي د خلکو نه خپل زوړ دین لرکا او زمونږ د دین بد وای ته زما دوست او زما رور ته مهرباني وکړه دا کسان وشړه او که دا نه شړې نو زما دوست یې ګورې بیا به ما هم نه خفه کېږي او ټول قوم دې برخلاف دا دې راغونډ شوی دی میټینګ یې شروع کړی پرېږدي نه خو بس ما راته خبره راورسوله خو بیا به ګورې ما نه هم ګیله نه کېدم بیا ستا ملګرتیا نشم کولی. حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه هوښیار هغه ورته داسې کار دی اوسېده ته راځه هغه سړو سره په خپله خبرې وکړه نو که هغه سړي په حق ی نو په مې ولې شړی او که هغې په باطله ی اوس به ستا مخکې د مټ ونیسم او به یې شړم د خلکو خبرې مه ورته په خپله هغوی سره خبرې وکړه. دا اسید ابن حذیر رضی الله عنه خو هغه وخت کافر و هوښیار و هغه ویره واقعي د خلکو خبرې اورېدل نی پکار یو سړی په خپله قتل پکار دي چې دی ورغی وردن نشنو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو نابینا صحابي دی دا ګورې په دواړو سترګو ړوند دی لیکن ډېر مقرب صحابي دی داسې مقرب صحابي دی چې یو ځل پیغمبر علیه السلام نه د مکې کافران راغلي سرداران یاره دا خو ګوره زما صحابه دي مسلمانان وی نه دا لرکه نو موږ تا سره کینو د پیغمبر علیه السلام دا خیال و چې دا به لرکمه صحابه دوی ته به ویم چې تاسو ما سره یو ورځ تاسو کینه یو ورځ دوی مقصد یې دا چې دا کسان کافران خدای مسلمانان کی یو ځل نو بیا به د دې غریبانانو سره یو ځای ناست دي. دې کې همدا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی چې څنګه راغی مجلس ته نبي محمد کافرانو سره په مجلس کې ناست دی سلام یې واچو او سلام نه پس نبی علیہ السلام ته وایي چې د خدای رسول ته چې خدای پاک کم تعلیم درکړی دی ما په طلب هغه وښایه مالک پوه کا نو پیغمبر هغې کافر ورته ګوره که نه دا خلک تا سره ناست دا اوس دا نابینا ته وګوره په سترګو ړوند دی او دا یې راغې زمونږ هغه مجلس یې ګډوډ که مونږ خو درته ځکه وایو چې دا لر کله ځان نه چې مونږ ستا سره کېنو مونږ لوی خلک یو دا مونږ سره به یو ځای نه کېنی په دې مونږ شرمېږو. نو نبي علیه السلام لغوندې د هغه عبدالله ابن ام مکتوم د هغه نابینا صحابي په هغه حرکت لغوندې خفه شو چې خفه شو نو فورا خدای قرآن کې آیات نازل کړ
عبس وتولى ان جاءه الاعمى. وی ګوره چې هغه ړوند درته راغی نو تا تندې تریو که د خدای رسوله او مخ دې بل طرف ته واړو، دې خو د ځان پاکۍ لپاره راغلی ځان یې پاکاو. نو بیا چې به کله دا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی که نه، نو پیغمبر علیه السلام به ورته خپل څادر خور کړ او وی به مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، هر کلی دی هغه انسان له چې د په سر کې زه خدای ملامته کړی یم، د په سر کې مال الله زور نه راکړی ده. دا هغه صحابي نو چې څنګه دا اسید ابن حضیر رضی الله عنه وردن نشو جماعت کې منکر شروع کړی دی ښا چې څومره د وسم کېږي تعاون پکې وکړي ان شاء الله، خدای پاک باجر درکړي. چې څنګه وردن نشو ناغه اصحاب ابن زراره رضی الله عنه حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ته وی مرګری ته هغه خبر یو کا چې تم خلکو ته کومه کېده ته وکا نه هغه ته قرآن حکیم تلاوت شروع کړ. هغه لون صحابي چې دا قرآن تلاوت وته شروع کړه دی وته بس وې تاسو له دین نوم څه دی؟ وې اسلام. وې پدې کې داخلي دو طریقه څه ده؟ ویسم نشته بس الله به یو منی او زمونږ یو پیغمبر دی محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم او د خدای رسول منی او دا چې د تاسو کوم تلاوت وکړه د خدای کتاب دی دا به منی. وی بس راک الله سره بیا ته کو خدای مسلمان کړي چې مسلمان چلالو د کافرو میټینګ خو شروع دی ورغه وی سجل دی وکړه یاره جیوی دا خبره خو ما اورید اخو دوه کس دي خو ډېر خشتخ کولې خبره کوي او دا هغه خبره خو زما خوښ شو او زم په سره مرګري شو لاله مجلسنا هغه وی ګوره کنه نوجوانو پوینه شو دوکه کا سعد ابن عباده رضی الله عنه هغه وخت کافر دی مسلمان نه دی هغه ورګه ورزم او دا سړی را چې مسلمانانه روز زما ترور زوی دی زی پیو اکه پی نشو نو بس زما به سره تعلق او رشتہ داری ارسقتای مشرو سپینګیو اسنګراغي کوړه ورننه وت اسعد ابن زراره رضی الله عنه ځان لکه او ورته چې ترور زوی ده خو یو خبره لراغله تاسو د مکې نه خلک راوستلو د خلکو عقیده په دلته خراب کړي دا وشاله ټول قوم راغون شوی دی پریدي دي نه او کدا نشړې ګورې مانه بګیلنه کې به د مارشتم در سره ختم اړې روخيار هغه ورته سکار دی اما ما زوی خپکه ګمراشه ته دا وی خبره وره نو که خبره استا خوخه شوی نو په مې ولې شاله اګه خبره غلطه وي اوس به دې تیله مټو نه سوې شاله هغه وی چیرې دا خو خيار خبره ده کم زیدي ا کوټه ته وردن نه کړ هغه نابینا صحابي ته لغون ته وتا خبره وکړه چې کومه خبره ته مونږ تکه قرآن حکیم تلاوت وته شروع یو سورته وته خشته مزیدار تلاوت کا هغه سعد ابن عباده چې کوم تلی ورپسې د قوم مشرو او د تاسو ر دین نوم څه دی په اسلام په دې کې داخلي د څه طریقه ده بس مونږ له الله سره کې الله به یو منه او پیغمبر علیه السلام به خدای رسول منه او دا کتاب د خدای خبرې دی بس دا به منه ویراده خو کلاس خدای غم مسلمان کړ چې دې ورغه جناب میټینګ ناشته په سونه خلک ناشته لګم نه چې ودرې څنګه خلک خو په کې دې خو تل دې او دې بوس مونږ له کار جوړ کی چې دې ودرې دوی تاسو ز سنگ سلیم خیم کبد وجود مونږ سردارې وزق قمقل خنیف وې نجری روخیا لیوانه خنیف وې نه فما څه تهمت د دروغ او شته دروغجن خنیف نجی ته خوري روخي وې کله څه خبر او کم تاسو باغه منه دا غیدا مطلب او چې براته چې دې چې پورزو زما خبره به منه وی چې بالکل ته حکم کوا وی خانو دا سکار چې دا غسلو خبره ما وره ډېر خشته خبره کوي ادا خدای رښتونه دغه دی د پیغمبر مرګری دی او دغه خبره د خدای کلام دی ما خو په ایمان راوړم زه خو مسلمان شوم تاسو څنګه خوخه ده وی چې ته مسلمان شوې نو مونږ هم ایمان راوړو مجلس کې چې څومره ټول خدای مسلمانان کړل دغه صحابي کې عبد سعد ابن عباده څومره قوم هغه خو ټول مسلمانان کړل داس ګورې نبی علیہ السلام له لیدل نه د پیغمبر علیہ السلام معجزه لیدل صرف د خدای قرآن دی کتاب الله او د خدای کلام کې چې کوم لذت او کوم خوند خو یاره چې په صحیح طریقه باندې سړی ووري موږ مریضان یو بیماران یو که سړی مریض بیماری او تبه ده د خدای خوند تریخ دی نو کاغه لا خوګه فرنی ور کم په خله ترخه لګي
کاغه ګوړه خوري کنه شات امید په خلی ما تراخه لګي لیکن کده روغ دی نو خوږ خوراک به په خوږ لګي دا رنګ موږ روحاني مریضان یو د رب العالمین قرآن خوږ دی خو موږ مریضان یو په موږ خوږ نه لګي د خدای کلام شیرین دی اعلا دی مزیدار دی خو موږ ورته مریضان یو داسې لکه چې کم سړی تبې والا وي او په هغه باندې شات او یا فرني پیکه لګي خو موږ د خدای قرآن موږ له خوند نه راکوي لږ غوندې چې سار مونځ کې امام صاحب قرت اوږد کړي څومره پې تاسو تنګې څوک ورته په یو وخت پکېږي څوک ورته په بل وخت پکېږي او چې سلام وکړي استاد ته پکې نن کابل ته تللی وسې مونږ خو دې قتل کړو مړه دې کړو او هلته کې چې په ګاډي ته ولاړې په سړک باندې انتظار کوې نو 10 ګنټې به انتظار کوې په هغې نه تنګېږي سندرو ته چې ناست دی ټي وي ته چې ناست دی په 1 ګنټه او په 2 ګنټې فلم به اورې او په هغې به نه تنګېږي لیکن د خدای قرآن که د 3 منټونه زیات شو 5 منټونه زیات شو بیا به تنګېږي وجه دا ده جناب د خدای کتاب کې خوند شته خو موږ ورته مریضان یو بیماران یو خدای پاک زموږ د روحاني بیماری ختمه کړي